بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. خره خلاص پښتو ټیکنیکل چینل ته دوستانو نن ویډیو کې غږیږو چې څنګه کولی شو بینوم آی ډي جوړه کړو. له ټولو وړاندې که زموږ چینل ته نوي راغلي یاستئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او همدغه ټاله ایکن سره ووهئ تر څو پورې زموږ ویډیوګانې تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. ښه دوستانو، وخت مو ډېر نه نیسم، تاسو پورې ویډیو اوږده نه شي دوستانو. ډایرکټ ویډیو شروع کوو. دوستانو تاسو ته به زه یو لینک په ډسکرپشن کې درکړم دوستانو، هغه لینک به تاسو کاپي کړئ. دوستانو دغه لینک به داسې وکړئ تاسو چې اول به په کروم کې دغه لینک اوپن کړئ. دلته به دوستانو دغه لینک تاسو داسې پیسټ کړئ. له پیسټ وروسته به دوستانو دغه لینک تاسو اوپن کړئ. چې کلیک مو کړو دغه لاندې ځای به ګورئ، دلته به سلیکټ آل ووهئ، بیا به دا کاپي کړئ. چې کله مو دا کاپي کړو دوستانو، بیا به لاړ شئ دوستانو فیسبوک ته. دوستانو فیسبوک کې موږ یو نوی اکاونټ جوړو او هم یو زوړ اکاونټ نوم تغییروو بینوم آی ډي ته. کریټ اکاونټ به ووهئ دلته دوستانو، دا به دلته پیسټ کړئ دواړو طرف ته. له هغې وروسته به نیکسټ ووهئ. دوستانو دې کې به تاسو داسې وکئ چې 2001 دېخوا تاریخ چارې او تاریخ ستاسو خوښوي هغه به سلیکټ کړئ. دوستانو تاسو پورې اړه لري چې کوم یو ستاسو خوښوي ځان ته یې سلیکټ کړئ. ښه دوستانو دلته به میل سلیکټ کړئ. له هغې سره دوستانو خپله شماره د موبایل ورکړئ. زه بخښنې ستاسو شماره ګورم، ویډیو بندومه. ښه دوستانو ما شماره ورکړه، هغې نیکسټ وروسته به دلته اوس پاسورډ ورکړو. ښه دوستانو اکاونټ کریټ کېږي لګی دی. دوستانو اکاونټ کریټ شو. تاسو ته به یو پاسورډ هم راځي، هغه پاسورډ به هم په دې کې ورکوئ. ښه دوستانو پاسورډ راغلی 206 ښه دوستانو تاسو کولی شئ دې ته خپل انځور ورکړئ. زه به ورته دا انځور ورکړم، نو تاسو پاسورډ سیف کولی شئ دوستانو، یعنې پاسورډ وروستو هم سیف کېږي، کومه ستونزه نشته. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ دلته دا ګورئ دوستانو زمونږ اکاونټ چې کوم دی هغه بینوم اکاونټ جوړ شولو. وروسته به یې موږ کور فوټو ورکړو، خو ولې اوس به یې تاسو ته دغلته وښایم. تاسو که یې ګورئ دلته ګورئ زموږ اکاونټ بینومه دی. دې لپاره چې تاسو ته یې سمه روښانه کړم زه به دغه برش راوالم. تاسو کولی شئ دوستانو زه به تاسو ته هغه لینک په ډسکرپشن کې درکړم، تاسو کولی شئ دغه شانې اسانه باندې ځان ته بینومه اکاونټ جوړ کړئ. ښه دوستانو دا خو داسې شو. اوس به داسې کار وکړو دوستانو چې یو بل اکاونټ ته به همداسې نوم تغیر کړو، هغه هم داسې کېږي. دغه آی ډي به زه لوګ آوټ کړم دوستانو، تاسو ته به زه اوس یو بل آی ډي کې لوګین شم تر څو پورې تاسو ته هغې ځای اکاونټ نوم چینج کړم. اکاونټ چینج کولو نوم باندې خو دوستانو تاسو پوهېږئ چې څنګه اکاونټ نوم چینج کړو. سیټینګ ته به دوستانو راشئ، سیټینګ پریوینسي، بیا وروسته به سیټینګ ته راشئ. سیټینګ کې به دوستانو پرسنل انفورمیشن وروسته به تاسو دلته کلیک وکړئ. دوستانو دې نه تاسو کولی شئ چې نوم چینج کړئ. زه همدلته دا ورکوم. دوستانو تاسو لپاره یو ښه خبر دا دی دوستانو، که چېرته تاسو یو نوم چینج کړئ یا وغواړئ چې دغه نوم صحیح نه دی، بیرته زوړ نوم هم انتخابولی شئ. ښه دوستانو ښه دلته پاسورډ غواړئ، زه به یې پاسورډ ورکړم. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ چې زموږ اکاونټ بینومه شو. یو ځل تاسو ته به پریویو کې هم وښایم، بعد ته به زه بیک لاړ شم چې تاسو ته زه اکاونټ وښیم چې یاره زما اکاونټ بینومه شو. تاسو کولی شئ ګورئ دوستانو دغه دی زما اکاونټ بینومه شوی. تاسو هم کولی شئ تاسې خپل اکاونټ بینومه جوړ کړئ.
که چېرته دوستانو تاسو وغواړئ چې یاره دغه نوم بېرته خپل دغه ته واړوئ نو په اسانۍ سره یې بېرته کولی شي. بېرته به سیټینګ ته لاړ شئ، پریوسي ته. تاسو ته فیسبوک کمپنۍ دغه یو بېرته دغه درکړی دی، ووایم چې یو بیسټ کوالټي یا یو نوی دغه دی، ابتکار دی. مخکې دا فیسبوک کې نه و. دوستان تاسو کولی شئ وروستنی نوم بېرته یوز کړئ. دلته به خپل پاسورډ یو ځل بیا وردننه کوئ. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ یو ځل مې بیا خپل نوم خپلې زړې آی ډي ته واړولو. ښه دوستانو دا وه د نن ورځې یو زبردسته ویډیو چې څنګه کولی شو خپل ځان لپاره بېنومه اکاونټ جوړ کړو. دومره سنه سخته طریقه نه وه. هغه لینک به تاسو ډسکرپشن کې دوستانو ترلاسه کوئ. تاسو به هغه لینک اوپن کوئ او هغې نه به کاپي به یې والئ او کاپي وروسته به هماغه لینک خپل نوم کې ور واچوئ، پیسټ به یې کوئ. د هغې سره دوستانو تاسو وکولی شئ چې په اسانه باندې خپل دغه وکړئ، خپله آی ډي بېنومه کوئ. دوستانو که چېرته فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ زموږ معلومات د انټرنیټ، فیسبوک او ټکنالوژي زده کړې له صفحې څخه هم ترلاسه کوئ. زموږ ویډیوګانې زیاتره همدلته خپرېږي. دوستانو دا به د نن ورځې ویډیو خدای دې وکړي چې د پام وړ مو ګرځېدلې. ته بیا چې ستاسو په خدمت کې له بلې نوې ویډیو سره حاضرېږو. تر هغه وخت پورې خپلو ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.